خلکو ته اسانتیا رامنځته شي، خو څوک څنګه برخه اخیستلی شي، څه پکې ترسره کیږي، په همدې څه باندې بحث کوو. راسره د همدغې یوې هڅې چې د ځوانانو لخوا ترسره کیږي پکې فعاله دي، ګډونوال دي، ښاغلی ذبیح الله شفق صاحب راسره خپرونه کوي او په همدې مورد ورسره بحث او خبرې لرو. شفق صاحب ستړي مه شئ. ډېره مننه، سلامونه او ځانګړې پیرزونې وړاندې کوم د روڼ سهار خپرونې ټولو درنو کتونکو ته او سهار مو هم نیکمرغه. مننه. کور ودان، لومړی که د موزیلا کامن وایس باندې خبرې وکړو چې اصلا څه دي چې خلک پوه شي، وضاحت ورته وشي. ډېره مننه. د 21مې پیړۍ په 3مه لسیزه کې ای آی ډېر بېساری پرمختګ وکړي. بله. دا د ای آی انقلاب ډېر تیز څرخون وکړي. صحیح. په ټوله نړۍ کې د بشر د ژوند پر ټولو برخو باندې ای آی یو نوع اغیزه وکړه، تر رسنیو، تر امنیت، دغه راز تر طبابت او نورو برخو پورې. د ای آی دغه تاثیر د بشر د ټولو برخو د تاثیر سره سره پر ژبو باندې هم یو ځانګړی تاثیر وکوي. صحیح. چې د هغو ژبو څخه ځینې هغه ژبې چې د تجارت ژبې وي، دغه راز د تعامل ژبې وي، هغه له دغه پرمختګ یا له دغه انقلاب سره عیارې سولې. صحیح. خو متاسفانه هغه ژبې چې وروسته پاته ژبې وي په فرهنګي او کلتوري لحاظ باندې غني ولې، خو د انقلاب څخه لیرې پاته ولې، د ټکنالوژي څخه لیرې پاته ولې، هغه ژبې له دغه انقلاب څخه لیرې پاتې شوي چې موږ کولی شو د پښتو مثال ورکړو، د اردو، دغه راز د نورو ژبو. نو د دې لپاره موږ دا هڅه رافیل کړله چې پښتو ژبه یوه ډېره لرغونې ژبه ده، یوه ډېره بډایه ژبه ده، یوه ډېره فرهنګي ژبه ده، ډېره اوږده تاریخي مخینه لري، زموږ د نیکونو ژبه ده. نو دا پښتو ژبه هم باید د ټکنالوژي ژبه سي، دا باید ډیجیټل سي، دا باید د آی د انقلاب څخه لیرې پاته نه سي، باید ورداخله سي. د همدې لپاره موږ د موزیلا په نوم یو هڅه رافیل کړله. موزیلا په 2019 میلادي کې د موزیلا فاونډیشن په نوم یوې پروژې رامنځته کړې ده. دا یو سایټ دی. موږ موزیلا ته غږونه ورداخلوو، ورته غږیږو. که مهال چې موږ غږونه ورداخل کړو، دا غږونه بیا د موزیلا سیسټم پروسس کوي، د ای آی موډلونو ته ورکوي. د ای آی موډلونه په راتلونکي کې د دې لپاره استفاده ځینې کوي چې د پښتو ژبې یا د نورو ژبو ویونکي ورباندې پوه سي. د مثال په ډول په راتلونکي کې موږ کولی سو پښتو متن په غږ واړو، په ای آی کې پښتو غږ په متن واړو. یعنې په ټوله کې د موزیلا هدف دا دی چې هغه وروسته پاته ژبې چې د ټکنالوژي څخه لیرې پاته سوي، د دغو غږونه باید په ماشین کې ووسي، په ټکنالوژي کې ووسي، دغه باید د ټکنالوژي څخه لیرې پاته نه سي. نو د دې لپاره موږ دا هڅه رافیل کړله تر څو په راتلونکي کې پښتانه نور اړ ونه ایستل سي چې په نورو بهرنیو ژبو د ټکنالوژي سره اړیکه ونیسي. نو د دې لپاره دوی باید په خپله پښتو باندې د ټکنالوژي سره اړیکه ونیسي تر څو پورې ماشین د پښتو ژبې په تلفظ پوه سي، د پښتنو د بېلابېلو سیمو په تلفظ باندې پوه سي، پښتو متن په غږ واړي او پښتو غږ په متن باندې واړي. څنګه دغه جملې یا کلمات دغه ماشین ته اډ کیږي یا ور اضافه کیږي؟ دا اصلا یو سایټ دی. کله چې دا سایټ خلاص بیا 3 برخې لري. د ثبتولو برخه ده، د اورېدلو برخه ده او د جملو د اضافه کولو برخه ده. صحیح. د جملو د اضافه کولو په برخه کې موږ د ناولو څخه جملې راخو، دغه راز د نورو کتابو څخه جملې راخو، یا په ورځمره ژوند کې چې موږ او تاسو خبرې کوو ځینې اصلاحګانې ورداخلو. له هغه څخه وروسته بیا د ثبتولو په برخه کې دا ثبتېږي. که مهال چې یو جمله ولوستل سوه، ثبت سوله، له هغه څخه وروسته بیا پروسس کېږي، یعنې د رد او د تایید په برخه کې یا د اورېدلو په برخه کې، په هغه برخه کې هغه جمله بل نفر اوري. یعنې 3 برخې لري. په هره برخه کې هر څوک کولی شي کار وکړي. که چیرې هغه جمله پر ګرامري اصولو برابره وه، د ادب د چوکاټ څخه وتلې نه وله او سمه تلفظ سوې وه، هغه تایید کېږي. بیا سیسټم هغه غږ پروسس کوي او د ای آی و موډلونو یې فلاس ورکوي. بله. که وایو چې عام ډول څوک څنګه برخه اخیستی شي پکې؟ ډېر اسانه. یو سایټ دی، دا راخلاصېږي د موزیلا کامن وایس په نوم. په ګوګل کې که مهال چې دغه چا جوړ کړی موزیلا کامن وایس؟ ستاسې هم دغه ملګري چې دوی جوړ کړی که نه؟ دا اصلا په 2019 کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکوله، د دې لپاره رامنځته سو تر څو پورې وروسته پاته ژبې د ټکنالوژي برخه واوسي او په راتلونکي کې یوازې په انګلیسي او دغه راز نورو اریایي او اروپایي ژبو باندې خلک په ټکنالوژي کې معلومات ونه لولي یا یې ورداخل نه کړي، بلکې په خپلو ژبو باندې په ټکنالوژي کې معلومات ولولي، په خپلو ژبو باندې تحقیق وکړي، په خپله ژبه باندې ریسرچ وکړي. خو دغه هڅه 3 میاشتې تر مخه
موږ ځینو ځوانانو رامنځته کړل. خاص ډول زه ډېره مننه ورڅخه